السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به ترک روغ او جوړ اوسېږئ. په نننۍ ویډیو کې ملګرو ستاسو دغه طریقه درښایم چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک هیر شوی پاسورډ بیرته لیکوري یا بیرته راوباسو. دې دپاره زه تاسو ته مکملې طریقه درښایم په دې ویډیو کې، نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. خو له هر څه مخکې تاسو نه یو کوچنی هیله کېږي تر پسې هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي راغلي تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړي، له هر څه نه مخکې چینل سبسکرایب او دا ویډیو سره ضرور لایک کړئ. نو ملګرو دې دپاره باید تاسې هغه کوم فیسبوک اکاونټ یا آی ډي په کوم شي جوړ کړی نمبر یا جیمیل نو باید تاسو سره شتون ولري. که چېرې تاسو سره خپل نمبر یا هغه جیمیل ونه لرئ نو تاسو بیا نشئ کولی چې خپل فیسبوک هغه آی ډي پاسورډ راوباسئ. نو راځه ملګرو چې ویډیو شروع کړو. تیار ماته یو ملګري یو ایمیل لیږلی، هغه نه خپل پاسورډ هېر شوی دی. زه راځم هغه ما تیار کاپي کړی، بل ته هغه پیسټ کړم. صحیح ده. دا چې کله پیسټ کړو نو ملګرو تاسو به راسن راشئ دغلته فارګیټ پاسورډ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ته به یو بله صفحه راوړي، هغه نه بعد به تاسو راشئ ملګرو دلته په دې کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. ها نه بعد ملګرو زموږ د ایمیل ته یو کوډ ځي، دغه ګورئ. که چېرته ستاسې شمېره نو ستاسو شمېرې ته به ځي. نو دغه دی ملګرو ما له کوډ هم راغی. نو که چېرته د موبایل شمېره نو ستاسو بیا موبایل شمېرې ته میسج کې دا کوډ درځي، خو موږ سره ایمیل دی او د ایمیل ته راغلی. زه راځم دا ایمیل راخلاصوم او کوډ ترې اخلم. دا د ملګرو تاسو کتلی شئ چې دغه کوډ دی از یور فیسبوک اکاونټ ریکوري کوډ. صحیح ده. نو دا کوډ زه رالم کاپي کوم. دا چې کله را کاپي کړه دوستان تاسو به راشئ دغلته به یې پیسټ کړئ. آینه بعد به تاسو راشئ بیا په دې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو دې باندې کلیک وکړو نو تاسو به راشئ ملګرو دلته به خپل نوی پاسورډ ورکړئ. زه راځم ته نوی خپل پاسورډ ورکوم. نو دغه د ملګرو ما خپل پاسورډ نوی ورکړ، تاسو کتلی شئ. نه بعد به تاسو راشئ ملګرو په دغه چینج پاسورډ بټن باندې به کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوئ، نېټ لږ سلو دی. نو دغه دوستانو تاسو کول ولیدل چې زموږ فیسبوک آی ډي بالکل راووته، لیکوري شوه، پاسورډ مو له چینج کړ، نوی پاسورډ هم ورکړ. نو دا نننۍ ویډیو که خوښه شوې وي ضرور سره لایک کړئ، د ملګرو سره حتما شیر کړئ او که هره پوښتنه کومه وړاندوینه لرئ نو مهرباني وکړئ کمنټ وکړئ، نو موږ به انشاءالله ځواب درکړو. نور هم په خدای سپارم. الله مل شه، ښه وخت.